افغانستان د ستراتیژیک جغرافیوي موقعیت پریمانه طبیعي سرچینو او د پانګونې د بالقوه امکاناتو په لرلو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې لپاره غوره او مناسب فرصتونه لري. له دې سکتورونو یو هم د کرنې او مالدارۍ سکتور دی. افغانستان یو کرنیز هېواد دی چې نږدې 50% وګړي یې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په دې توګه د کرنې سکتور په کارموندنه کې تر ټولو زیاته برخه لري. د افغانستان د مجموعي ځمکې نږدې 12% د کرنې وړ ده چې اوس مهال یې یوازې 6% تر کرنې لاندې ده. د هېواد 33.7% ناخالص داخلي تولید د کرنې له سکتور څخه لاسته راځي چې محصولات یې په نړیواله سطحه د ځانګړي شهرت لرونکي دي. په اوسنیو شرایطو کې د کرنې سکتور میکانیزه کولای شي چې د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې کلیدي رول ولوبوي او د هېواد د صنایعو لپاره خام مواد برابر کړي. په یاد سکتور کې د پانګونې لپاره هم د فرصتونو عبارت دي له پریمانه اوبو، کرنیزې ځمکې او مناسب اقلیم ته په پام د مختلفو نباتاتو په ځانګړې توګه د صنعتي او طبي بوټو د کرنې او روزنې په برخه کې پانګونه. د هېواد له اړتیا سره سم د کرنې او مالدارۍ د تنوع او څېړنې په برخه کې پانګونه. د کرنې اړوند زیربناوو د پراختیا او د کرنې میکانیزه کولو په برخه کې پانګونه. د کرنیزو او حیواني فارمونو او شنوخونو د جوړولو په برخه کې پانګونه. د حیواني او کرنیزو محصولاتو د ساتنې په موخه د معیاري ځایونو او سړوخونو جوړولو په برخه کې پانګونه. د حیواني او کرنیزو محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې پانګونه. د معیاري کرنیزو او حیواني لابراتوارونو او درمل جوړولو په برخه کې پانګونه. د نباتاتو او حیواناتو د روغتیا ساتنې او آفاتو څخه د مخنیوي په موخه د معیاري کلینیکونو جوړولو په برخه کې پانګونه او د اصلاح شویو کرنیزو تخمونو او کیمیاوي کودونو د تولید په برخه کې پانګونه. ټول پانګوال کولی شي په یادو برخو کې د پانګونې په موخه خپلې طرحې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې ته وړاندې کړي. هر الوشت خاور بدی بیا ټکر